من چې کوم درود پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې وایو نو آیا دا درود صرف رسول صلی الله علیه وسلم ته د جمعې په ورځ رسي که نه د جمعې نه علاوه که موږ په بله ورځ درود ووایو هغه هم رسول صلی الله علیه وسلم ته رسي که د جمعې د ورځې نه علاوه په بله ورځ موږ درود په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ووایو نو هغه هم رسول صلی الله علیه وسلم ته رسولی کیږي او که نه. الجواب ګوره رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې کله ته درود ووایې نو هغه الله رب العزت هغه ته رسوي د ملایکو په واسطه باندې د فرشتو په واسطه هغه چې ته هر کله ووایې د درس به دې اورېدلی او فایده به دې ته ډېره اخیستې نو صحیح حدیثونو کې دا خبره ثابته ده لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی امام نسائی راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام د الله رب العزت داسې ملائکه او فرشتي دي چې هغوی په دې ځمکه ګرځي او د هغوی ډیوټي دا ده چې کله زما امتیان په ما باندې درود او سلام ووایي نو هغوی ما ته رارسوي. دا حدیث اوس عام حدیث دی. یو بل حدیث ته امام ابو داود راوړی به کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما من احد یسلم علی کله چې څوک په ما باندې درود او سلام ووایي الا رد الله علی روحي الله ما ته زما روح راواپس کړي حتی ارد علیه السلام چې زه د ده د سلام جواب ورکړم. دو حدیثونه دا مسله ثابتېږي چې ته کله هم په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام ووایې الله یې ورته رسوي ورته د ملایکو په واسطه باندې. یو خو ته دا خبره ثابته شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم نه اوري زموږ دا خبره که چېرته اورېدی نو بیا د ملایکو د پیغام رسولو ته ضرورت نه و چې ملایکې ورته رسوي معنی ده چې رسول الله وسلم یې زموږ نه اوري. دویمه دا خبره تم ثابته شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی دنیوي ژوند یې ختم شوی دی. دلیل پې دا دی وی الله زما روح راواپس کړي ما ته نو ژوندي سړي ته روح راواپس کېږي که چېرته رسول وسلم ژوندی وی لکه څنګه چې د بعضو عقیده ده چې هغه حاضر ناظر دی او د هغه داسې ژوند دی څنګه چې د دنیا ژوند نو بیا څه ضرورت شو د روح راواپس کېدو ته روح بیا وتې چېرته تلې ده. نو کله چې سړی ګوره قرآن او حدیث کې سوچ وکړي که نه نو الله رب العزت ورته ډېرې خبرې راکولاو کړي ډېرو خبرو ته د ذهن ورسي. یو حدیث کې خاص د جمعې د ورځې تذکره ده یعنی دا نه چې د جمعې نه علاوه په بله ورځ ته درود او سلام نه رسي خو د جمعې په ورځ کوم درود او سلام چې ته وایې د هغې خاص فضیلت دی او حدیث کې دا د امام ابو داود رحمه الله راوړی دی د اوس ابن اوس رضی الله عنه روایت دی رسول الله سلم وایي ستاسو په دې ورځو کې غوره ورځ د جمعې ورځ دی ستاسو چې څومره ورځې دي په دې کې غوره ورځ د جمعې ده په دې کې آدم علیه السلام پیدا کړی شوی دی په دې کې هغه مړ شوی دی په دې کې به قیامت فاکثروا علی من الصلاة فیه رسول الله سلم په ما باندې درود په دغه ورځ ډېر وایي او ستاسو دا درود ما ته پېښ کړی کېږي ما ته را مخامخ کړی کېږي. صحابو ته پوښتنه وکړه یا رسول الله وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت یا رسول الله زمونږ درود تا ته څنګه مخامخ کړی کېږي او تاسو خو به خاورې شوي یئ نو رسول الله سلم ورته ووایي ان الله عز وجل حرم على الارض اجساد الانبیاء الله په ځمکه باندې د انبیاو دا جسمونه حرام کړي دي دا نه خاورې کېږي. هسې دې حدیث هم ګوره یو فایده راووته چې د صحابه کرامو دا عقیده وه چې کله رسول وسلم وفات شو معنی هغه به دنیوي ژوند به یې ختم وي که چېرته د هغوی دا عقیده وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ښوولي چې زه به حاضر ناظر یم که زه د دنیا نه لاړم شم نو بیا به دا قسمه سوال هغوی نه کولی. نو دې حدیث نه دا ثابته شوه چې درود او سلام چې کوم ته د جمعې په ورځ وې د هغې بیا خاص فضیلت دی په نسبت د نورو ورځو دا نه چې د نورو ورځو هغه نه رسي خلاصه دا ده چې په هره ورځ رسي خو د دې ورځې خاص فضیلت دی. دې کې به څه وجې الله اعلم بعضو علماو څه وجې ذکر کړي دي. یوه ده یو حدیث کې داسې راځي هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده او دا حدیث
امام ابن ماجه راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په ما درود ډېر وایي د جمعې په ورځ، ځکه چې د جمعې دې ورځې ته ملایکه او فرشتې هم حاضري کوي. ملایکه او فرشتې د جمعې دې ورځې ته حاضري کوي. نو دا د جمعې د ورځې خاصیت دی، نو چې ته په دې ورځ درود وې هغه هم بیا خاص دی. دغه شان دا خبره تاسو ته معلومه ده چې د جمعې په ورځ یو وخت دی چې الله پکې دعا قبلوي. ته چې دا درود وې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا هم دعا ده. دا درود هم څه دي؟ دعا دي. نو چې ته په داسې ورځ درود وې چې په هغې کې یو وخت دعاګانې قبلیږي او هغه غوره وخت دی، نو د دې درودو هم بیا خاص مقام او فضیلت شو. درېیمه خبره بله دا ده، د جمعې په ورځ وګوره بعض عبادات داسې دي چې هغه په نورو ورځو کې نه کېږي، یا که په نورو ورځو کې کېږي خو فضیلت یې دومره نه دی څومره چې د جمعې په ورځ کېږي. لکه جمعې په ورځ ګوره مانځه ته وختي تله، غسل کول، دعاګانې غوښته، سورة الکهف تلاوت کول. نو دغه شان په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دا هم په دغه ورځ خاص فضیلت لري. خلاصه د جواب دا شوه، یاد یې کړئ چې کله موږ درود ووایو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې، الله یې ورته ما رسول صلی الله علیه وسلم ووایي ستاسو بیا هم شونډې ونه خوځېدې، درود پکې وایئ. کله چې موږ درود ووایو الله رب العزت یې رسوي د ملایکو په واسطه، هغه که هره ورځ ته وي، خو د جمعې په ورځ بیا درود ویل د دې خاص فضیلت دی. د خاص فضیلت دا مطلب نه دی چې په نورو ورځو کې ورته نه رسېږي، ورسېدی پرې. بله خبره ګوره دا تیم معلومه شوه ډېره اهمه، که یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک سره خوا کې ولاړ دی او په هغه سلام اچوي، لکه زیارت د مسجد نبوي وکړو، په منځ کې د قبر زیارت وکړو او سلام یې پرې واچوي. یو سړی د ځمکې په مشرق او مغرب او هغه ګوټ کې دی او د هغه ځای نه هغه درود وایي، الله رب العزت هغه هم رارسوي. مقصد هغه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دي. دا نه چې صرف حاضري وکړم نو زما به دلته درود او سلام یې نوره کیسه ختمه شوه.